په یو کلي کې یوه زنانه وفات شوه چې یو څو ورځې پس د قبر نه د هغې اوازونه راتلل چې ما پسې قبر کولاو که زه ژوندی یم ملګرو. نو خلک به د دې پر قبر باندې تېرېدو نو خلکو ته به دا اوازونه راتلل. ملګرو ویډیو را سره ضرور وګورئ، خاص کر زنانو ته دا ویډیو ضرور ولګوئ، دا ډېره زیاته عبرت پکې دی. ملګرو په یو کلي کې یوه زنانه وفات شوه چې کله هغه ښخه کړه، چې کله یې ښخه کړه ملګرو یوه هفته وشوه چې د قبر نه اوازونه راتلل، چې خلک به په دې قبر په دې ځګي باندې تلل که نه، نو د قبرستان باندې تلل، نو په دغې نه به اوازونه راتلل. دې جینۍ ویل چې زه ژوندی یم او ما پسې قبر کولاو که ما کور ته درولئ. ملګرو نو د کلي خلک راټول شو او یو ملا لاړ که نه چې د دې قبر نه داسې اوازونه راځي، او ملا ورته وویل چې د قبر نه اوازونه راځي نو تاسو پسې هم قبر کولاو کوئ او دا جینۍ څه کوي راپاڅوئ د دې قبر نه. ملګرو چې څنګه هغه د ملا نه تپوس کړی، ملا ورله اجازت ورکړی، هغه راغلي که نه او قبر یې کولاو کړی. چې کله یې قبر کولاو کړی دی که نه، نو هغه جینۍ چې ده نو په هغه پسې هغه کفن هم نه و. چې کله پسې کفن نه و ملګرو، نو کسانو ورله کپړې راوړې او هغه یې کور ته بوتله. چې کله یې کور ته بوتله ملګرو، نو هغه یې څه وکړه، دننه یوې کمرې ته دننه شوه. چې کله یوې کمرې ته دننه شوه او کپړې ځان سره ویوړې، کپړې یې اغوستې، نو د دروازې په ځان پسې بنده کړه. چې کله یې دروازه په ځان پسې بنده کړه، کپړې اغوستې، نو د بهر نه ډېر زیات ټایم یې وشو، نو د بهر نه د خلکو اوازونه شروع کړل، ویل دا ور کولاو که. خو دې جینۍ ورته ویلو ویل چې زه ور نه شم کولاولی، زه په داسې حالات کې یم که نه، که تاسو چېرته زه ولیدم نو تاسو به بېهوشه شئ. د کلي خلکو بیا هم صبر ونه کړو او دا ګېټه پسې مات کړو. دننه چې کله ورغلل ملګرو، د دې جینۍ چې ده نو د دې وجود نه دا غوښه جدا وه ملګرو، د دې هډوکي نه څه وه، دا غوښه جدا وه ملګرو. نو خلکو تپوس وکړو چې تا داسې په دنیا کې څه کول چې تا ته په قبر کې دا عذاب درکاوه. ملګرو دې جینۍ ویل چې ما ته ډېر زیات سخت عذاب راکېدو په دې وجه باندې چې ما به په ژوندی وم که نه، نو ما به یخته خپل نه پټول یا سرتوره به ګرځېدم. ملګرو یو ځل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست دی، صحابه کرامو ته وایي که نه، وایي په دنیا کې غوره ښځه څوک ده ملګرو. نو هغه ورته وویل که نه، ځینو خلکو ته ځینې صحابه کرامو ورته یو څه وویل او ځینې ورته بل څه. حضرت علي رضی الله تعالی عنه راغی، حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې په دنیا کې وایي غوره ښځه څوک ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي تپوس وکړو، حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وویل وایي غوره ښځه هغه ده چې د هغه په بدن باندې یو پردي سړي څه نظر ونه لګي، نو غوره ښځه هغه ده ملګرو. نن سبا که تاسو سرچ وکړئ نو زمونږ په دې معاشره کې دا ښځې ډېرې زیاتې سرتورې ګرځي، خو بلکې یو داسې لوپټۍ په سر وي چې هغه د سرتورې او لوپټۍ چې په سر کړی هغه یو شان وي. نو موږ ټولو ته خواست یار چې بیا وروسته په قبر کې عذابونه وي، نو د هغه نه مخکې ځان د دې ویډیو نه خبر کړئ او د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ، د دې لپاره چې زموږ ټولو پښتنو ته ورسي. نن سبا په معاشره کې دا خبره عامه ده، یو داسې لوپټۍ په سر وي چې بالکل ته وایي چې لوپټۍ یې نشته دی، یخته هر څه پکې ښکاري او وجودونه یې ښکاري په کپړو کې. نو ټول دا پکار ده چې دا ویډیو د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړي او خپلو زنانو ته دا ویډیو ضرور ولګوئ چې دوی ته پته ولګي.